دا چې د ځوانۍ عمر هم په غفلت شو په سپینه ګیره بیا به ښه عبادت ته برابر شي. ځکه د کنکونې نه عادت شوی د دروغ سره، د غلا سره، د زنا سره، د بدعملۍ سره، د غیبتو سره، د نارواو سره په سپینه ګیره باندې خو بیا دین زده کوی هم نشي. اول خو خدای مو دې وساتي په سپینه ګیره هم په یغه ګمراهي باندې لګیایي. موږ تاسو وینو بیا د بې معاف په دا مجلس کې هغه سپین ګیري چې د ځوانۍ په عمر یې ګیره رخیاله ده اوس یې مرخیي که یې نه رخیي په دا سپینه ګیره اصلاح شو. اوس خدای ته ورپام شو، خپل رسول ته ورپام شو چې زه خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حکم ده چې پیغمبر علیه السلام یې اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، ګیرې اوږدې کوي بریتونه لنډ کوي. د رسول الله حکم ده اعفوا اللحا، ګیرې اوږدې کوي، وقصوا الشوارب، بریتونه لنډ کوي، وخالف المجوس، د آتش پرستو نه مخالفت وکړي. دا خو د مشرکینو د آتش پرستو عادت ده. خو چې د کنکونې نه عادت ته، د ځوانۍ نه عادت ته ګورې، زه هسې یو په ښکاره مثال در کوم، د ګیرې رخیلو سره عادت ته په سپینه ګیره بیا نشي پرېښی، نو چې د بل عمل سره عادت هم نشي پرېښی. ډېره بې ادبي معاف د مجلس ته میرامشاه کې د خلیفه صاحب مبارک ځای ته ورروان یو، د جمعې په ورځ باندې به موږ ورتلو. بې جمعې نه به هم چې موقع پیدا شو ورتلو به مخکې بدماشان روان دي. تاسې به هم اورېدلي هلته خو ډېرې د بدماشانو ډلې وې. نو یو سپین ږیری دا د دوی سره روان ده، دغه د دوی په د ډلې ده، خو ډېر سپین ږیری ده. د ځوانان دي دا بدماشان ټوکې په کوي چې کومه جنکۍ درته برابره کړو څنګه ده. خدای مو دې وساتي، الله مو دې وساتي. ده په دغه وخت کې د الفاظ ویلې ما تر واورېدې د شانه وایي پرون یې راته راوستلې وه خو عالې مې کار نه کوی، هر څومره وس مې چې په وکړو نه مې شوی کړی. ګورې په ځواني عادت ته په هغه سپینه ګیره باندې چې تقریبا د شپېتو کلونو یو عمر زیات و، په دغه وخت کې هم د خدای نه ډار نشته، ولې د هغه سره عادت خو د بېوسي نه تر پاتې شوه. موږ چې په غلا لګیا یې هلته غلا پرېږدي چې نور یې کړی نه شي، د بېوسي نه تر پاتې شي. چې په سود لګیا یې د موږ په طرفو کې سودخواره شته، بیا چې څه خبرې وکړي بیا دغه سود نه توبه یې ایستلې، چې پوښتنه پسې وکړي څنګه توبه یې ایستلې، اوس یې دا کاروبار زوی ته ورپرېښی. دی ځکه نور سود کړی نه شي، مسافري کړی نه شي، دا یې توبه ده چې سود یې زوی ته ورپرېښی خوري شي. خو دغه د سود روپۍ دي، دغه زوی هم د سود ورته ګټې خوري، دغه صرف خپله بنیاد ده ورته یې دوکان نه سود کار ده ورته برابر کړی. دا یې ده توبه شوه، دغه یې ده توبه شوه چې زه نور هغه کار نه کړم، ته یې کړه، خو خرو به یې په ګډه. دا ځکه چې د خدای ناخبره دي، د خدای رحمت ته په نظر د رحمت نه ګوري، نو عذاب یې څومره یي. یوه روپۍ د سود چې څوک وخوري لکه د دومره سزا خدای پاک ورکوي لکه د خپلې مور سره چې په حرم شریف کې 80 وارې چا سنا کړې وي. دغه لوی عذاب د خدای ته ځان برابروي، خو سود نه پرېږدي، ولې عادت شوی دی د سود سره. انسان چې حلاله ډوډۍ وخوري، رزق حلال وخوري، په زړه کې نور پیدا کېږي. وایي د هغه نور په برکت دین ټول نور ده. په لمانځه کې خپل انوارات دي، په روژه کې خپل انوارات دي، په نفلو کې خپل دي، ذکر کې خپل دي، هر عبادت نور لري. نو زړه کې چې نور پیدا شي، د نور طرف ته شوق پیدا شي. نو لمونځ کوي په شوق، ځکه خو نور هم نور ورزیاتېږي. روژه په شوق، عبادات، نفل، فرض، هر څه ذاتي په شوق باندې کوي. خو چې حرامه ګوله چا وخوړه، خدای مو دې وساتي، زړه کې توروالی پیدا شي. چې زړه کې توروالی پیدا شو، د توروالي د وجې نه یې وایي د تورو شیانو سره مینه شي. هره ګناه کې توروالی ده. چراغ بل شي، د شپې بلب بل شي، پتنګ د نور سره مینه لري، ځان په دغه سوځي. خو دا تور غوزاړی موږ ورته وایي، ګنګټه څوک ورته وایي، د دغه مینه د چا سره ده؟ د ګن سره. ټول عمر د انسان په ګند یا د غوا په ګند چې په خوشایو برابر شي که په بدبویي هره ګند باندې برابر شي، لاس پښې خوله ټول په هغه لګوي سره لګیا ده، غوټه ډېروي، کله دومره پیټه یې دروند کړي چې بیا غار باندې ننوځي، هغه یې باندې تر پاتې شي. دغه په حرامو چې لګیا شو، دنیا ډېروي چې مړ شو، دنیا ټوله پاتې شوه، دی لاړه په قبر کې دا عذابو ته برابر شو. خو ګورې الله رحمان ده، رسول رحمت ده، قرآن رحمت ده. موږ یې د عذابونو هم خبر کړي، د ثوابونو هم خبر کړي، دا رحمت ده. که د تورې شپې سودا وای موږ نه وای خبر، د دین ثوابو نه وای خبر، په جنت او په دوزخ نه وای خبر. په خپل عقل موږ یو شی هم نشو معلومولی، بیا خو به موږ معذوره وو. خو الله تعالی راته دا هر څه ښوولي دي. حضرت پیغمبر